سلامونه ملګرو، الله دې وکړي چې ټول روغ جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوي ویډیو د یو نوي موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو، نن چې کومه موضوع ما انتخاب کړې هغه دا اکثرا داسې ملګري شته چې هغه وایي چې زما 9 میاشتې کېږي، 10 میاشتې مې کېږي، 6 میاشتې مې کېږي، 7 میاشتې مې کېږي، اسناد مې اخیستي، کښته مې دومان کړی، ما ته روپۍ نه رالېږي. یعنې ډېر داسې ملګري شته چې ما ته مسیجونه هم کوي، ما ته کله ما چېرته بیرون وګوري نو ما نه دا پوښتنه کوي چې زما دومره وخت کېږي او ما ته کاف اوسه پرې روپۍ نه دي اچولي. د دې وجه څه ده؟ په داسې کیسونو کې 95% چې کوم دی هغه مشکل په افغانستان کې. تاسو نه کاف افغانستان غواړي او بیا ورته نور موږ تاسو کینو چې افغانستان سره څو اوپرا راولېږي. اوپرا خو چې کوم دی هغه 6 میاشتې یا 7 میاشتې یا 10 میاشتې اخلي تر څو تاسو ته افغانستان سره ولېږي. اکثرا داسې ملګري چې کله کاف دوی نه افغانستان غواړي نو دوی بیا نور قرار کیني او افغانستان سره منتظر. ولې موږ تاسو د پیسو ته ضرورت دی، موږ تاسو باید د کرایانې ورکوو، د خوراک پوشاک لپاره ضرورت دی، ژوند کولو لپاره پیسې ضرورت دی. نور دوی منتظر چې تر څو دوی افغانستان سره راشي، دوی هغه کاف ته ولېږي او د دوی روپۍ شروع شي. ولې د دې حل شته دی. اوس مثال یو ملګری دی، هغه د اسنادو نه مخکې کاف لپاره دومان کړی یا د اسنادو نه بعد دومان کړی، خو د کاف په کاف کې د ثبت نام شوی دی. مثال کاف کې چې کله تاسو ثبت نام وکړئ، تاسو 2 ورقې رالېږي. یو ورق کې ستاسو یو نمبر درته رالېږي چې هغه ستاسو په کاف کې د ثبت نام نمبر وي. هر کله چې تاسو کاف ته ځئ همغه نمبر تاسو ورکوئ. صحیح دی؟ یو تاسو له پاسورډ رالېږي موبایل اپلیکیشن لپاره. دغه 2 ورقې چې هر کله تاسو کاف ته دومان وکړئ، دا 2 ورقې تاسو ته رالېږي. تاسو به داسې وکړئ، مثال یو ملګری د هغه اوس اسناد اخیستي دي، دا ورقې ورسره شته. دا چې کوم په کومه ورقه د کاف چې کوم نمبر دی هغې ته نومېغو د لکاتوب ویل کېږي. دغه نمبر چې کوم دی دغه ورقه به تاسو کوئ، د دې یو کاپي به تاسو راواخلئ. نوې ریسیپي د اسنادو چې کوم تاسو اخیستي ده هغه د ریسیپي کاپي به کوئ. بلکې تاسو ادرس چیرې بدل کړی د هغې ځای ډومیسایل به کوئ، یا که زوړ ادرس د هغه نه به هم ډومیسایل تاسو راواخلئ، دا به کوئ. 3 شو. بل به تاسو غیږ که تاسو مخکې ډېرو به کوئ، غیږ که تاسو مخکې لیدلی یا نه یې لیدلی، تاسو به د غیږ بیا یو کاپي به ورسره یو ځای کوئ. 4 شو. دا 4 ورقې به تاسو چې کله اسناد واخیسته دا به تاسو کاف ته واروړئ یا ته به ورکړئ. تاسو منتظر اوسئ، ستاسو دوسیه بیا د پروسس لاندې. صحیح دی؟ اوس څه وخت بعد اکثرا داسې کېږي، اکثرا چې هغه د بېرته تاسو ته دوی خط رالېږي چې تاسو موږ ته افغانستان سره ولېږئ. اوس افغانستان لپاره خو تا دومان کړی دی، هغه 6 یا 7 یا 8 یا 10 میاشتې وخت لري اوپرا کې. اوس په ته څه کوې؟ اکثرا ملګري په شا باندې کښېني. نه، دغه وخت تاسو په شا مه کښېنئ. اوس اسنادو سره تاسو ته یو فورمه راځي چې کله تاسو اسناد واخلئ، تاسو هغه خط راوالی په هغه پاکټ کې چې کوم دی یو فورمه چې هغه د افغانستان لپاره د اوپرا طرف نه یو فورمه تاسو ته رابلي. هغه فورمه کې تاسو د خپلې مېرمنې د خپلو ماشومانو ټولو تاریخ تولد، جای تولد، دا ټول معلومات لیکئ چې هغه افغانستان لپاره ټول معلومات تاسو لیږئ او هغې نه بعد بیا اوپرا تاسو ته افغانستان سره لیږي. هغه فورمې نه باید تاسو یو کاپي واخلئ. که چا نه یې اخیستي، دې نه بعد کار څوک اسناد اخلي نو هغه ټول ته زما دا مشوره ده هغې نه یو کاپي واخلئ. نو که هر کله چې کاف تاسو ته وویلې چې تاسو ما ته افغانستان سره ولېږئ، اوس دغه کاپي د دغې فورمې چې کومه کاپي تاسو سره دا به تاسو کاف ته ووسئ. کاف ته چې کله لاړئ هلته ورته ووایئ چې ما افغانستان لپاره دومان کړی دی، افغانستان چې کوم دی یا 8 یا 10 میاشتې وخت لري او دغه یې ثبوت دی، دغه فورمه ده، دا زما تاریخ تولد دی، دا مې هر څه دي، دا تاسو هلته هغو ته ورکړئ. نو ستاسو پیسې به شروع شي په یو نیم میاشت کې څومره وخت کې چې کوم 20 ورځو کې به هغه یو هفته کې هغه پروسس کېږي. نو ستاسو پیسې به تاسو ته 0 تر 0 شروع کړي. ضرورت نشي تاسو 8 میاشتې یا 9 میاشتې یا 1 میاشت تاسو منتظر اوسئ تر څو ستاسو افغانستان سره راشي، تاسو ته پیسې شروع شي. نو د دغه مشکل دغه یو حل دی. صحیح ده؟ اکثرا داسې ملګري شي، ډېرو ملګرو سره زه خپله کاف ته تللی، خپله زما چې نږدې ملګري دي، ما سره کور کې کوم اوسېږي، نو اکثرا داسې شوي دي، زه ورسره تللی، مشکل یې حل شوی، دوی بېرته ورته روپۍ شروع کړي دي. صحیح ده؟ کاف والا هم پوهېږي چې افغانستان چې کوم دی هغه دومره وخت اخلي، یا 6 میاشتې یا 7 میاشتې یا 8 میاشتې دومره وخت اخلي. نو هر کله که ستاسو پیسې هم دغسې بندي تر دا دمه یا ډېر وخت شوی، مطلب 6 میاشتې 7 میاشتې او تاسو دغه فورمې کاپي او ورته ولېږئ، ورشئ هلته خبره ورسره وکړئ، ورته ووایئ چې دغه دی ما افغانستان لپاره دومان کړی دی، دا یې ثبوت دی، دا فورمه ده، دا ما اوپرا ته لیږلې په دغه تاریخ باندې. نو چې هر کله راغی زه به د هغې کاپي هم تاسو ته راولېږم. نو تاسو دا ورکئ، نو ستاسو پیسې به شروع شي. صحیح ده؟ داسې ډېر ملګري دي چې هغو نه یې نه دی غوښتې، اکثرا ملګرو نه نه دی غوښتې. صحیح ده؟ پیسې یې ودرېدلې دي، پیسې ورته نه دي رالېږلي. نو هغه تاسو خپله بیا هلته لاړ شئ، سوسیال ته ووایئ یا خپله کاف ته ورشئ چې مشکل کوم ځای کې دی، چې کله تاسو ورشئ رنګ یې ورسره واخلئ نو ستاسو مشکل حلېږي. صحیح ده؟ بعض دفعه داسې مشکل هم اداري کار
بعض دفعه داسې کېدای شي چې په اداري کارونو کې هم مشکل پېښېدای شي. هلته د هغو فایل ستاسو چې کومه دوسیه ده هغه مطلب هېرېدلی شي، امکان ولري، یا مطلب یو مسؤل سړي بیا بل نوی مسؤل راشي. نو داسې هم کله کله کېدلی شي. نو ځکه که تاسو بیا کله پیسې تاسو باندې ودرېدې، تاسو شپږ اوه میاشتې منتظر مه اوسېږئ. یو بل دا مشورې مه ورکوئ چې پلانکي اوه میاشتې بعد کاک روپۍ رالېږلې، پلانکي ته څلور میاشتې بعد رالېږلې وي. نه، هغه جدا دوسیه وه، هغه جدا مشکل و، ستا جدا دی. نو میاشتې ته مه منتظر کېږي. تاسو خپله لاړ شئ، کاف ته ورشئ، هغو سره کښېنئ، خبره ورسره کړئ چې مشکل کوم ځای کې دی، خپله به ستاسو روپۍ شروع شي. صحیح ده؟ خو ما لکه څرنګه چې مخکې ما ویلې چې 95% کیسونو کې دا مشکل وي چې هغوی افغانستان ځوختی دوی بیا کښېني. صحیح ده؟ نو ځکه د دوی منتظر اوسېږي تر څو افغانستان ته راشي. نو تاسو دغه نوي ملګري چې نه بعد کوم اسناد اخلي یا اوس اسناد اخیستي او دا ویډیو اوس ګوري، نو تاسو دا هغه فرمه چې کومه تاسو ته اوکرانه راغلې د هغې نه تاسو افغانستان ته چې کومه فرمه تاسو ډکوئ هغې نه خامخا ځان سره کاپي اخلئ. صحیح ده؟ بل دغه کاپي دې لپاره مه اخلئ چې آینده ستاسو لپاره په ضرورت راځي. ځکه موږ تاسو نه اکثرا موږ تاسو نه خپل تاریخ تولد دا هر څه چې کوم دا موږ تاسو نه اکثر هېري خبره هم نه چې ما څه تاریخ تولد دلته ورکړی او څه دلته مې ورکړی دی. نو ځکه دې لپاره دا ضروري چې تاسو کاپي ځان سره کېدی واخلئ. صحیح ده؟ نو مننه ملګرو، الله دې وکړي چې تاسو دغه ویډیو په مقصد پوه شوي او تاسو دغه مشکل چې کوم دی که چا کوم ملګرو دا مشکل وي، الله دې وکړي چې هغه د دې ویډیو نه بعد نه هغه حل شي او حل شوی وي. بل دغه معلومات تاسو نور ملګرو سره هم شریکوئ، کوم ملګري چې دغه اوس په دغسې پروسس لاندې دي یا دغه حالت کې تر څو د هغوی مشکل هم حل شي. نو مننه ملګرو، تر بل ویډیو پورې، تر بلې موضوع پورې درته ښه وخت غواړم. تل خوښ او بریالي اوسېږئ. په مخه مو ښه.